د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په تخار ولایت کې یوې غونډې ته وویل افغانانو د انګریزانو مقابل کې جهاد وکړ، روسان یې مات کړل، خو تر دې دواړو جهادونو قربانۍ وروسته هغه حکومت رانغی چې خلکو غوښت، خو دا ځل د امریکایانو په مقابل کې جهاد کامیاب شو، اسلامي نظام راغی او شریعت نافذ شو. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي او پوهنې وزارتونو ترمنځ په کابل کې د پوستي خدمتونو له لارې د شهادتنامو د ویش په موخه هوکړلیک لاسلیک شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي امارت او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د شوي توافق له مخې 180 تنه په بند محکوم شوي افغان بندیان د هرات ولایت اسلام قلعه بندر کې اسلامي امارت ته وسپارل شول. یاد وزارت زیاتوي تر دا مهاله د ایران هیواد له بیلابیلو زندانونو 1130 تنه افغانان آزاد او خپل هیواد ته انتقال شوي دي. د خوړو او درملو ملي اداره وایي په لومړي ځل د افغانستان درملیز توکي د خوړو او درملو ملي ادارې او د درملو او روغتیايي محصولاتو داخلي تولیداتو د ټورنې په همکارۍ نندارې ته وړاندې شول. د تیرې ادارې پر مهال د بغلان ولایت د اندرابونو په 3 ولسوالیو کې د کوکنارو چرسو کچه اوج ته رسیدلې وه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره د کوکنارو او چرسو د کښت کچه صفر شوې او بزګرانو یې پر ځای د غنمو او سبزیجاتو کښت ته مخه کړې ده. د ستندر ملي ادارې لخوا په فراه 88 میل بندر کې 7 ټانکره بې کیفیت تیل ایران هیواد ته وګرځول شول. یا د اداره له ټولو سوداګرو غواړي ترڅو هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي. د پنجشیر ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر 14 کال کې د نږدې 15,000 الکترونیکي او څه باندې 15,000 کاغذي تذکرو د ویش له درکه 3 میلیونه او 500,000 افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته سپارلي دي.